سلامونه د افغان ګرځندوی چینل محترم او قدرمنو لیدونکو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. نن ورځ به لیکشن 6 یا هم شپږم درس د جرمني ژبې د زده کړې په پښتو ژبه باندې ستاسو خدمت ته تقدیم کړم. نو نن به د زماني حروفو یا زماني اضافي حروفو په جرمني ژبه کې درس ولرو چې هغو ته په جرمني یا الماني ژبه کې temporale Präpositionen وایي او په انګلیش کې ورته temporal prepositions او هم پښتو کې زماني حروف یا زماني اضافي حروف وایي. نو زمان وخت وایي. نو دلته به هغه اصطلاحات یا prepositions وړاندې کړو کوم چې د وخت پورې مربوط وي. دوستانو، زه به temporale Präpositionen په ډېر ساده اسانه شکل تاسو ته وړاندې کړم چې هر څوک په ډېر اسانۍ سره پوهیږي. د هغوی ترجمه مې په پښتو ژبه باندې هم ورسره لیکلې ده. تاسو یوازې د همدې دریو کرښو یا لاینونو په یادولو سره د ټولو temporale Präpositionen یا زماني حروفو باندې پوره پوهیږئ. نو یوازې دا درې کرښې ښې یاد کړئ، نور به درته مشکل په temporale Präpositionen کې موجود نه وي. نو راځو لومړی ام په monat Jahreszeit همدارنګه په Jahrhundert کې کارول کېږي. monat میاشتې ته وایي، یعنې د میاشتو لپاره. همدارنګه Jahreszeit د فصلونو یا موسمونو لپاره. Jahrhundert یا د سلیزو یا پیړیو لپاره استعمالول کېږي. im monat im Jahreszeit همدارنګه im Jahrhundert. میاشت، فصلونه یا موسمونه او پیړیو کې ام کارول کېږي. همدارنګه ام په Wochentag یا د هفتې یا د اونیو په ورځو کې. Tageszeit یا د ورځې په وختونو کې. Tageszeit یا د ورځې په وختونو کې. همدارنګه په datum او تاریخ کې کارولای شي ام. نو دا عمومي بڼه ده. تاسې که چېرته د اونۍ یا د هفتې د ورځو مطابق چې په هفته کې 7 ورځې دي د ټولو وختونو لپاره. همدارنګه د ورځې د وختونو لپاره او د تاریخ د وختونو د تاریخ لپاره ام استعمالولی شئ. دا شان په Uhrzeit یا د ساعت په وختونو کې، لکه څو ساعته دي، کوم ساعت ته څه وخت ده، د هغو لپاره استعمالولی شئ. همدارنګه Jahreszahlen یا د کال په شمېرلو کې، لکه 2022 2020 همدارنګه د نورو کلونو لپاره تاسو استعمالولی شئ. لپاره د فصلونو یا موسمونو لپاره او د سلیزو یا پیړیو لپاره استعمالول کېږي. همدارنګه this is دغه دا ام ده. دا دا د اونۍ یا د هفتو د ورځو لپاره، د ورځې د وختونو لپاره، همداشان د تاریخ لپاره استعمالول کېږي. او آخري د ساعت د وختونو لپاره، همدارنګه د کال د شمېرلو لپاره، لکه 1992 1900 2022 همداسې د کلونو لپاره استعمالول کېږي. temporale Präpositionen په اړه باندې مثالونه لرو. اوس د ټولو temporale Präpositionen im په اړه باندې مثالونه لرو ترڅو لا زیات ښه وپوهیږئ. نو دلته ټول مثالونه په دې ټیبل کې موجود دي. موږ به هر یو د هغه temporale Präpositionen په اړه باندې وپوهیږو. راځو Montag یا دوشنبې ته کوم یو temporale Präpositionen استعمالول کېږي. نو دلته ده am Montag یعنې په دوشنبه. همدارنګه د وخت لپاره 9 Uhr یعنې په 9 بجې. 9 Uhr یعنې په 9 بجې، چې دلته temporale Präpositionen استعمالول کېږي. همدارنګه د morgen سهار لپاره am Morgen. همداشان د میاشتو لپاره May یعنې د مې میاشت یا ځینې کسان د مې میاشت ته وایي. Frühling چې پسرلي ته وایي، د فصلونو ته. نو په هغو لپاره کوم یو زماني حروف استعمالول کېږي؟ هغه ده im Frühling. همدارنګه د میاشت لپاره Januar یعنې د جنوري میاشت.
همداشان اندمی یعنی د می اخیر د دې لپاره کوم یو زمانی حروف استعمالول کیږي هغه ده هیڅ یعنی ohne temporale Präpositionen یعنی بغیر د کوم زمانی حروفونه ده اندمی یعنی د می میاشتې اخیر همدارنګه د دوبی لپاره یا زما لپاره کوم زمانی حروف استعمالول کیږي هغه ده ام زما همدارنګه د ماسپښین یا د ماسپښین لپاره nachmittag am nachmittag یعنی دای زمانی حروف ده همدارنګه د کال لپاره د کلونو لپاره 2022 یعنی 2022 کال 2022 همدارنګه دلته په دې ځای کې هر کال چیرته موجود ول د هغه کال سره هم همدا استعمالول کیږي همداشان Vorherbst یعنی اولنی منی یا د منی اولنی موسم د هغو لپاره کوم temporale Präpositionen استعمالول کیږي هغه ده im Vorherbst همدارنګه د تاریخ لپاره کوم زمانی حروف استعمالول کیږي هغه ده im 19 Jahrhundert یعنی 19مه یا 19مه پیړۍ یا سلیزه همدارنګه د رخصتي یا اولو لپاره څه شی استعمالول کیږي هغه ده im اولو یعنی په رخصتي همداشان د میاشتو لپاره که چیرته تیر هم شول د هغو لپاره کوم یو زمانی حروف استعمالول کیږي هغه ده im März یعنی د مارچ میاشت راځو نور پسې abends یعنی هر ماښام یا هر مازدیګر د دې لپاره کوم یو زمانی حروف استعمالول کیږي هغه ده ohne temporale Präpositionen یعنی بغیر د زمانی حروفونه abends یعنی هر مازدیګر دې ته کوم یو زمانی حروف نه استعمالول کیږي صحیح همداشان Vormittag یعنی بریزات یا د سهار وخت د دې لپاره کوم یو زمانی حروف استعمالول کیږي هغه ده am Vormittag همدارنګه د میټوخ چې چهارشنبې ته وایي د هغو لپاره کوم زمانی حروف استعمالول کیږي هغه ده am Mittwoch یعنی په چهارشنبه همدارنګه د غرمې لپاره یا میټاګ لپاره کوم یو استعمالول کیږي هغه ده am Mittag یعنی غرمه همداشان میټوخس یعنی هر چهارشنبه د دې لپاره ohne temporale Präpositionen یعنی بغیر د زمانی حروف یا زمانی اضافي حروفونه بغیر abends ول هغه هر ماښام یا هر چهارشنبه دا ایستی په آخر کې موجود ول هغه د هر وخت لپاره یعنی د هر وخت لپاره لکه هر چهارشنبه هر دوشنبه هر مازدیګر هغه شی دی هغه ohne temporale Präpositionen دی هغه بغیر د زمانی اضافي حروفونه دی همداشان Dezember یعنی دسامبر میاشت د هغو لپاره im Dezember یعنی په دسمبر کې همدارنګه am 1 Januar یعنی اول د جنوري د هغو لپاره هم دا am temporale Präpositionen استعمالول کیږي راځو Mitternacht یعنی نیمه شپه Mitternacht یعنی نیمه شپه لپاره هم دا زمانی اضافي حروف استعمالول کیږي halb 5 یعنی د 5 بجو لپاره هم زمانی حروف استعمالول کیږي همدارنګه im Herbst یعنی منی همدا temporale Präpositionen استعمالول کیږي همداشان am Ende des Jahres یعنی د دغه کال اخري لپاره همدا اضافي زمانی حروف استعمالول کیږي همداشان am letzten Montag یعنی تیره دوشنبه همدارنګه später یا وروسته لپاره هیڅ زمانی حروف نه استعمالول کیږي لکه څنګه چې په abends او میټوخس کې کوم یو زمانی حروف نه ول همدلته په später کې هم نشته نه ده موجود همدارنګه am Jahresanfang یعنی د کال شروع نو
دا په جرمني ژبه کې د ټینبقاله پریپوزیسیونن یا زمانې اضافي یا زمانې حروفو د ویډیو د لیدلو نه مو نړۍ مننه. چینل سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شریک کړئ. که چېرته مو د دې درس نه یو څه زده کړي وي او خوښ شوی مې وي نو درسره لایک یې هم کړئ. همداشان که کوم پیشنهاد، غوښتنه، وړاندیز لرئ نو په کمنټ باکس کې ماته ولیکئ، زه به په وخت سره ځواب درکړم. ښه وختونه، الله مو مل شه. د الله په امان.